السلام علیکم زما مسلمانانو وروڼو. زه ستاسو ورور بادشاه حسین ذلالدین نهاک درې سمې تعلق دی. دې ټیم کې سعودي عرب په ایرمال کې پاتې کېږم. په دورې کې ډېر انتهایي بیمار یم. د معدې مسله مې هم ده، د ساه مسله راته هم ده. تقریبا د ډېر ټیم نه زه بیمار وم او ډېر ډاکټرانو لاړم. پاکستان ته هم تللی وم، مخکې نهایي تللی وم د دې بیمارۍ د وجې نه. انتهایي ډېر ډاکټرانو له تللی وم، خو زما په مرض دې ټیمه پورې څه ټیک نه شوم. دوايانو څه کار ونه کړو او دومره قرضونه راباندې واوښتو چې واپس د سعودي عرب ته راغلم. ما وویل د ریال قرضونه مې دا نه ختمېږي، خو زه اوس بېرته سیټ نه یم. اوس راباندې نور هم قرضونه ډېر شو او دلته په دیره کې پروت یم د ډېر ټیم نه. یک یوازې پروت یم، څوک راسره شته هم نه. کوم انډیوالان یا کار له لاړ شي، زه په دیره کې پروت یم. زما ټولو مسلمانانو وروڼو ته درخواست دی چې زما سره امداد وکړي او ما پاکستان ته ولېږي او زما ماشومان بچي او زه د دوايي راله وکړي او زه ښه شم او هغوی له څه دعا کوم، نو الله پاک به دوی له اجر او ثواب ورکړي. زما د موبایل نمبر دی 05 9 88 50 697. دا زما د موبایل نمبر دی. زموږ سره څوک امداد کول غواړي په دې نمبر دی موږ سره رابطه وکړي. وروڼو زه به تاسو ته دا نمبر یو پیر بیا ووایم. زما د موبایل نمبر دی 05 9 88 50 697. دا زما د موبایل نمبر دی. موږ سره څوک امداد کول غواړي، دا به ستاسو مهرباني وي او دا راباندې زما د مسلمانانو یو حق دی، ځکه تاسو مسلمانان یا زه مسلمان یم. او نن سبا زه ډېر په رخت حالات کې یم، په کټ پروت یم او دا ستاسو زما سره امداد وکړئ. الله پاک به ثواب او اجر درکړي. ډېره مننه.